13 ورځ په افغانستان کې دوی داسې پیښې وسوې د کوچو د بسانو د حادثو چې هغه یې ټکر وکړي یا وجنګېدل یا یو بل شي سره ولګېدل نو تقریبا په هغه کې هغه د 80 کسان څه پورته کښته به یې دا شهیدان سولو. خبره داسې ده عزیزانو چې موږ پیدا سوي د مرګ دپاره یو. که موتا نه وی پیدا سوي نو مرګ زما او ستا دپاره نه و. دا مرګ دی د هغه چا دپاره چې څوک د دنیا لره په ژوند راغلی دی. بیا چې په ژوند جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم راغلی و، نن پیغمبر علیه صلات وسلام په دې دنیا کې نستا. بیا د دې څه ډېره اوله خبره د آدم علیه صلات وسلام راواخله، هغه دې دنیا ته راغلی و، نن آدم علیه صلات وسلام راواخله. نو چې کوم بني آدم ژوندي دي یا الله ژوند ورکړی دی یا د دنیا ته راغلی دی، هغه به هم یوه ورځ له دې دنیا کوچ کوي. څوک په یو شکل کې، څوک په بل شکل کې، څوک په یوه صورت، څوک په بل صورت، څوک په یوه علامه، څوک په بله علامه، څوک په یوه سبب، څوک په بل سبب باندې دا مري. اول خبره دا د عزیزانو چې دا زموږ په وطنو کې عام طور پاکستان راواخله، افغانستان، دا دونه لوی پیښې ولې کیږي؟ یعنی تاسو وګورئ دا خارج ممالک راواخلی، دا بار ملکونه راواخلی، په هغه کې تقریبا دا حادثې داسې دي تقریبا چې هغه په نه شمار دي. یعنی دومره آبادی، دومره انسانان، دومره گاڑیانی، دا هغه باوجود جوړ او روغ انسانان چې دی هغه وزي راوزي. لیکن یو پاکستان دی، یو افغانستان دی، دوه درې ملکونه به نوري چې په هغه کې داسې ورځ نه ده راغلې چې موږ ته د په سترګو یو لوی غم چې دی هغه ونه وینو. په ظاهره خو کوچنی یو خبر دی یا موبایل یا دغه رقم خبرنامه یا اخبار، داسې یو حادثه وسوله، داسې اویا او اتیا کسان پکې مړه شهیدان سولو. دا د هغه چا څه پوښتنه وکړه چې د چا د کور 5، د چا د کور 6، د چا د کور 3 نفره چې دی هغه په دې کې شهیدان سوي دي یا له دې دنیا تللی دي، د هغو سړی پوښتنه چې د هغه وکړي. په دې کې لویه خبره دا د عزیزانو چې دا پیښې ولې کیږي. دا په سعودي کې، په دوبۍ کې یو وخت داسې رالی، دا ټریفیک حادثې بیخي ډېرې کېدلې. بیا دی راولاړ سو، ډېر زورور سخت قوانین چې دي هغه یې کښېښول د ګاډیانو دپاره، ډریورانو دپاره، د هغسې مطلب دغه لوړ لوړ ټیلرانو دپاره. بیا هغه حادثې چې دي هغه کمې سولې چې پخوا به په کال کې 10 کېدلې، هغه و 2 ته راورسېدلې. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د هغه د حکومت پر دې باندې غور وکوي. او دویمه خبره دا ده زموږ عام طور سړکان چې دي هغه یک طرفه دي، سنګل روډونه دي. اوس پر سنګل روډ باندې دوی غټې ګاډۍ را روان دي، یو په 100 کې را روان دی، بل هم را روان دی. یوه تم هغه د روډ سیفټي چې د هغه نسته نه معلومیږي، وا بل تم نه معلومیږي. بیا به خبره دا راځي چې یوه ګاډۍ د بل بس سره لګیږي، دا نیم بس به د ځانه سره وړي، دا نیم بس به د ځانه سره وړي. موږ دومره لوی لوی بجټونه لرو، موږ دومره لوی لوی بودیجې چې دی هغه لرو، لیکن د روډو خواته زموږ توجه چې د هغه نه راځي. خاص کر زموږ په دې وطن کې راواخله د کوټې د کراچۍ پر لین باندې په زرو کسان چې دی هغه مري. دا ما اوس یو رپورټ ووایي، یعنی پاکستان کې تقریبا د کال دغه د روډ چې کومې حادثې دي، دا 10,000 15,000 کسان خالي د روډ په خبرو کې ځي. دغه ښکاره خبرې دي چې پټې دي، په هغه باندې څوک خبر نه دي. نو خبره داسې ده عزیزانو چې یو خو زموږ په وطنو کې روډونه سنګل دي. دویمه خبره دا ده د ټریفیک چې کوم قوانین دي هغه سته نه کوي، نو په هغه باندې عمل نه کول کیږي. بله خبره دا ده عام طور ډریور چې دی هغه لیسنس نه لري. که لیسنس دی غواړي، که زه دا اوس وغواړم چې یاره زه لیسنس غواړم، لږ شناخت تعلق به استعمال کوم، زما مسجد ته به زما لیسنس راوړي، نه به زما ګاډۍ زده، نه به زما موټر زده، نه به زما موټرسایکل زده، لیسنس و ماته میلاویږي. چې لیسنس میلاو سو، که هر څو زه خراب موټر چلوم، ما څوک ملامتولی نه شي، ولې زه لیسنس چې دی هغه لرم. او بیا بله خبره دا د عام طور دا زموږ ډریوران چې کوم دي دا اکثره بدخوابه وي.
دا داسې بدخوابه دی چې د کابل څه اوس راورسېدی قندهار ته یا هلمند ته بس ګانټه نه ده تېره سوې بیا بیرته بل بس چې دی هغه تیار دی د ده یاره د ده ملګری ډریور هغه وایي یاره نن زما د زوی واده دی د لور واده دی داسې وپوتګي سوې ده زما پر ځای باندې دا بس چې دی هغه ته بیرته دوباره روان کا بیا بیرته یوه ګانټه بعد دی روان سي دا بس روان کې 10 ګانټې یو واره بس چلوي 10 ګانټې بیا وچلوي د دې دماغ به بیا کار کوي کله به کار کوي او بیا لویه بنیادي وجه په دې کې دا هم ده خاص کر زموږ چې کوم ډریوران دي دا د منشیاتو عادیان دي یا سیګریټ یا چرس یا تاریاک یا نسوار هر څه چې دي دا د دې عادیان دي بیا چې دا لږ خشه وځنډېږي بس د ده دماغ بیا کار پرېږدي بیا چې هره پیښه وسوله هغه پیښه چې د هغه به کېږي او بیا بله خبره داسې ده چې دا زموږ ډریوران چې کله بسان چلوي دا اوس عام دوی خپل ټیک ټاکونه جوړوي دا شم ستا دا نه وایم چې دغه بس کې اوس کومه پریشاني چې راله دا دې په حواله نه وایم په عام حال کې درته وایم چې دی خپل موبایل خپل فیسبوک خپل یوټیوب خپل ټیک ټاک دی ویډیو هم چلوي جوړوي او بس هم چلوي بیا چې پیښه راشي بیا به 100 کسان پکې ځي بیا به 80 و 80 کسان پکې ځي اوس د افغانستان په دا تیره پیښه کې په یوه ورځ په جلا جلا حادثو کې یو بس هم پر دغه روډ باندې وجنګېدی ټکر سلو دا بل بس هم وسلو په یوه ورځ په لږ ټیم کې تقریبا په نیمه ورځ کې دا خبرې سره پیښې سولې د دې روکتام د دې مخنیوی به موږ څنګه کوو په دا خو زه نه خلاصېږم چې یاره زما خو نو زما په دې کار نسته ډریوران سم ګاډیان نه چلوي ولې نه چلومه که ته پر ما قانون کښېږدې ته پر ما پابندي کښېږدې بیا زه دا کولی سم نیسم کولی خو چونکې زه آزاد یم چې آزاد یم چې ما هر رقم ګاډۍ چلوله هغسې به چلومه نو بیا زموږ دوی کورو لره داسې لوی پریشانۍ چې دي هغه راشي الله پاک د دې ټولو مردگانو مغفرت وفرمایي الله پاک په دې کې یوه ذره شک نشته چې دا شهیدان دي الله دې شهادتونه قبول کړي الله پاک چې موږ ته د داسې مرګو وساتي پیغمبر علیه السلام مبارک شهادت بللی دی خو له داسې مرګو یې بیا پناه غوښتې ده چې الله داسې مرګ مه راکوه جوړ روغ ژوندی په صحت روغ بیا زه روان یم د چا شادۍ لره د چا پروګرام لره هلته دغه پیښه پکې راشي بیا د کور یو نه پنځه نه اته نه 10 کسان په یوه بس کې ناست دي هغه ټول پریشانه شي دونه لویه پریشاني راشي د یعقوب علیه السلام کورنۍ ښایسته زامن الله ورکړي وو نو بیا هغه چې کله دا زامن یو ښار ته ننوتل نو دلته یعقوب علیه السلام بچیانو ټوله پر یو ځای مور ځئ ټوله پر یو ځای اوس یو ځای هلته د نظر خبره وه چې نظر نسی دلته د ټکر خبره ده چې ټکر نسی ولې که د یوه کوره 15 اته 10 کسان په ګاډۍ کې ناست دي نو هغه چې بیا خدا نخواسته یو پیښه وسوله نو د یوه کوره څو تاوان چې دی هغه رسیږي زه عام طور د ملګرو ته وایم چې ته د کراچۍ څخه د اختر په شپو کې راځئ یا د قندهار او د کابل څخه راځئ ټوله کورنۍ په یوه موټر کې مه راځئ ټوله کورنۍ په یوه موټر کې ولې که پیښه وسوله دا ټوله پیښه به یوه کور ته مخامخ سي چې په یوه کور کې 7 8 جنازې پرتې ستاسو څه خیال دی د هغو پر کور به څه تېرېږي او پر قریبان به څه تېرېږي الله پاک دی چې دا کم زخمیان دي هغو ته صحت ورکړي الله پاک دی موږ ته داسې ژوند را نصیب کړي چې هغه د انسانیت په دایره کې هغه د قانون په دایره کې هغه د شریعت په دایره کې او الله پاک دی موږ ته داسې ژوند او قانون را نصیب کړي چې سبا زما او ستا کور لره دغه پیښې را نسي الله دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله پاک دې وقریبانو ته ډېر اجرونه او ثوابونه ورکړي الله پاک دې وټولو قریبانو ته داسې صبر ورکړي چې پر هغه صبر باندې یوازې جنت چې دی هغه پیدا کیږي هر ځای چې مسلمان پریشان وي دا اوس یو ملګری ول دوبۍ کې پریشاني لرمه داسې مال دعا راته وکړه مال الله د ټولو مسلمانانو هر مشکل دا یو ملګري سم پوښتنه وکړه مال بابا او مولوي څه زقندنې دی مال الله پاک د عافیت معامله وفرمایي الله پاک دې د عافیت معامله وفرمایي الله پاک دې د ایمان معامله وفرمایي چې څوک پریشان دي هر څوک خاص کر چې چا دعاګانې غوښتي د هغو دې الله پاک دا مشکلات او پریشانۍ لرې ولري